خبرې دوه کومه ښې کوم پخې کومه له ننګرهار تر قندهار پورې نارې کومه خبرې دوه کومه ښې کوم پخې کومه له ننګرهار تر قندهار پورې نارې کومه زی زړې هیرې کوي له کرکو نه پناه ودرېږئ ولسه خیر د اوسني نظام تر شا ودرېږئ زی زړې هیرې کوي له کرکو نه پناه ودرېږئ ولسه خیر د اوسني نظام تر شا ودرېږئ د صبر کاسمه شوه نسکوره ورخطا ولې صبر پکار ده حوصله پکار ده وخت پکار ده چین هم همدغسې 13 کاله رسمیت نه لرو دې نړیوالو ته یې هېڅ اهمیت سیاست نه لرو که نظر وکړو پې لوړ فکر او خیالات لري اوس چین پرمختللي حاصلات او محصولات لري اوس دا ځل څرګنده ده په زړه کې دمه شوې ده رب ته سجده دا ځل په کلکه اراده شوې ده دا ځل څرګنده ده په زړه کې دمه شوې ده رب ته سجده دا ځل په کلکه اراده شوې ده ته به ډاکټره شي روغتون به خلاص شي طرحه به جوړه شي مکتب او پوهنتون به خلاص شي خام سړکونه به پاخه شي دا وطن به جوړ شي دا لل مې دښتې به اوبه شي دا وطن به جوړ شي د هر سړي به خپل مسلک او کاروبار معلوم وي دا ستا به یار دی ته به یار زما به یار معلوم وي دغه خبر به د دنیا تر هر وګړي رسي د ریل پټلۍ به د هېواد تر هر یو کلي رسي دا شاړې دښتې به مو هر یو بېلابېل سینګار وي افغانستان به د یو نوې منظرې بازار وي دا شاړې دښتې به مو هر یو بېلابېل سینګار وي افغانستان به د یو نوې منظرې بازار وي آزاده شوي دي د تللو د راتلو لارې روانې شوي د وطن د جوړولو چارې د ریال مونځ مو نن یو څو ښه مشتریان راجذب کړه پر مال مو وخوړه قسم پیسې مو وګټلې د ریا لمونځ مو نن یو څو ښه مشتریان راجذب کړه پر مال مو وخوړه قسم پیسې مو وګټلې په دې پیسو مو کور ته وړه ویوړل غوړي ویوړل خپلې لیلا ته مو په سره او شنه بنګړي ویوړل ستاسو خوښېږي چې یو بل لره دام جوړ کړئ د بل په وینو ځان ته کور جوړ کړئ مقام جوړ کړئ د سپېڅلي محمد رسول الله امته صلی الله علیه د سپېڅلي محمد رسول الله امته د بوچکن د ابراهیم خلیل الله ملت په څلورو مذهبونو تابعدارو خلکو پر رالیږلي کتابونو ایماندارو خلکو نن درنه ولې د لوط قام جوړ شوی نه یریږئ د خپل راغلي پیغمبر په ژبه نه پوهېږئ ګوره طوفان به شي باران به شي عذاب به راشي نه به لوی پرېږدي نه واړه داسې سیلاب به راشي تاسو به ژوند غواړئ خو دا خلک به له ژونده سیر وي لکه د مچ په شان به سر ټکوئ وخت به تیر وي راته و څنګه شم د دې لارې مسیر نه سخت یریږم د راتلونکي خوب تعبیر نه سخت یریږم د راتلونکي خوب تعبیر نه یو غزل به ووایم چې نه مې له فکر نه دیدن ستا د رفتن وځي نه مې د یاده یاره ستا د خولې گفتن وځي له تصویرو سره د تل ناست یم خبرې کوم داسې راتنګ شم لکه زړه چې مې له تن وځي د ورځې ښه یم څه غم دی په نشو غلط او ماښام تر منځ رانه یو سریکه ماسخوتن وځي او ته څه خبرې چې وتلم ستاسو کلي نه زه لکه بورا چې د ګلانو له چمن وځي او راشه که نه یې منې لاس پې کېده ویې ګوره له دې زخمي سینې مې هر نفس غمجن وځي زه صداقت بیا په نصیب داسې بدبخته یم زه یې چې یار کړم هغه لوی کبرجن وځي چپ ولاړې ولې نه کوې خبرې تا له باغه څه مېوه راته راوړې رنګ دې زیړ د خوله کې لاړې دي وچېږي هم خبرې دې بندېږي ستړې ستړې او دا دنیا ورته د عمر دنیا ښکاري چا قرآن پرېښوده وایي اوس سندرې او چا ویلې چې د 2 کسو ذوق یو دی چا قفس کې سپي ساتلي چا کوترې چا ویلې چې د 2 کسو ذوق یو دی چا قفس کې سپي ساتلي چا کوترې څوک له خدایه نه یریږي ظالمان دي چا د خدای لار کې قربان کړل کاکر صداقت په ارزښت دی نه پوهېږي ته رڼا د سپین سهار رات د نورو شاعرانو د شعرونو لیدو لپاره همدا اوس د شیبه باران یوټیوب چینل ته لاړ شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ د زنګ بټنه کېکاږئ او د خوندورو ادبي خپرونو څخه خوند واخلئ